د ګناهګور انسان نه کله نفرت مکه د ګناه نه نفرت کا د ګناه حقارت په زړه کې پیدا کوا ګناه بد غنا خو د ګناه په وجه باندې یو انسان ګناهګور انسان بد غني دا غلطه خبره ګناه تکا ګناه نه وي یا ګناه فسق فجور یا نور ګناه دا د یو انسان د حقارت په نگاه سره نه وکسي دا ګناه ده نو چې کله یو انسان ګناه کو دی ګناه بد غنا خدا ته په غلط نظر مکس وجه یو د جسمانی بیماری یو د روحاني بیماری کایو کس ډاکټر ته څوک ویری بیمور وي کسه باشه څومره ګنده بیماری ویل نه وي ډاکټر د یو انسان نه نفرت نه کو یخته د حقارت په نگاه سره نه کسي بلکې د یغه انسان باندې صله رحمی کو بلکې د یغه فورا علاج شروع کو نو دغه سه روحاني بیماری هدو روحاني بیماری چې کله مشته سیو کس په ګناه کوي نه بیا د ذات نه نفرت نه کی بلکې د ذات او میش د اصلاح کوشش کی لکه څنګه یو ډاکټر یو بیمور سړی د هسپتال نه نو بوسي چې تلور شه تشتر غلای بیمور سړی کیم ضرورت وو بلکې هغه په بیمور سړی باندې ترس خوري د یو علاج شریکو میشتستا په چار دو چې کیم سړی په روحاني بیماری کې مبتلا په باندې ترس خوري د یو علاج شریک د ګناهګور نه نفرت ما کا د ګناه نه نفرت کا چې الله ورسره میش د الله تعالی نه د وغوړي چې الله دغه انسان اصلاح فرمایي یا الله دغه انسان ته صحت ور نصیب کا بیا ان شاء الله یو وخت دا سره شي چې هغه انسان نیک عمل کو د یغه نیک اعمال په وجه باندې په میشته هغه ثواب ملوي شي میشته خپل نیک عمل کې بل ته میشته ترغیب ورکړي چې نیک عمل کا د یغ ترغیب په وجه باندې هغه نیک عمل کو الله تعالی میشته په باندې ثواب ورکوي نو خپل نیک عمل کوي بل چاته د نیک عمل ترغیب ورکوي خپل هڅون د ګنا نه بچ کوي بلکې د ګنا نه د بچ کولو کوشش کوي او قبل چاته نشه ولای بیا د میش پیغام ریکارډ پیغام د بل چاته رسوي ان شاء الله تو ته پاکي برابر ثواب ملوي